دوستانو سلامونه. نن درته په واتس اپ کې د ایمیل اډ کولو طریقه ښیم. د ایمیل اډ کولو ګټې هم به درته لږ واضح کړم چې کله تاسې په خپل واتس اپ اکاونټ کې ایمیل اضافه کوئ یا اډ کوئ. دې سره کله هم تاسې چې غواړئ کوم چاټ چې تاسې کړی یا خبرې اترې مو چې په واتس اپ کې د دوستانو سره خپلوانو سره کړي دي، نو دا تاسې چاټ بیک اپ هم اخیستلی شئ. یعنې کومې خبرې چې تاسې کړي دي که وایس میسجونه یا همداسې نوره ډیټا هم سره شریک کړي، نو د دې کله چې تاسې په واتس اپ کې ایمیل نه وي اډ کړی، نو تاسې بې له ایمیله دغه ډیټا چې ده تاسې بیک اپ ورته نشئ اخیستلی. نو هغه لپاره ضرور ده چې تاسې خپل واتس اپ اکاونټ کې یو ایمیل جیمیل کوم هغه چې ده د جیمیل د برنامې یا جیمیل کوم ایمیل دا باید تاسې هغه کړئ. د نورو ایمیلونو هغه نه کیږي په دې کې. نو هغه لپاره به تاسې واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ په درې ټکو به کلیک وکړئ او دې ځای نه به سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ تاسې دلته به اکاونټس په نامه آپشن پیدا کړئ. اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته دغه دریم آپشن چې تاسې یې ایمیل اډرس باندې چې مو کلیک وکړئ، دلته اډ ایمیل ټو پروټیکټ یور اکاونټ، یعنې خپل ایمیل مو هغه کړئ چې تاسې ډیټا سیف شي یا ستاسې اکاونټ د واتس اپ هغه اوسي خوندي اوسي. نو اډ ایمیل باندې به کلیک وکړئ. اډ ایمیل باندې چې مو کلیک وکړ، هغه نه وروسته به هر ایمیل چې تاسې غوښته تاسې چې دې ته زما ډیټا دی هغه شي، یا کله چې زه چاټ بیک اپ اخلم نو دې هغه ته د هغه شي. نو تاسې به همغه ایمیل هغه کوئ. زه فعلا همدا ایمیل هغه کوم. تاسې هم در سره ولیکئ. ایمیل چې مو ولیکه، هغه نه وروسته به تاسې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ باندې چې مو کلیک وکړه، نو کوم ایمیل چې تاسې هغه کړی هغې ته به یو کوډ ورشي چې 6 عدده باندې به مشتمله وي یا 6 عددیزه به وي. نو کوډ چې کله راغی، هغه نه وروسته به تاسې دلته ولیکئ او بیا به په ویریفای باندې کلیک وکړئ. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې خپل د واتس اپ په اکاونټ کې مو ایمیل اضافه کړئ. نو دا وه د نن ویډیو. که خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. نو تر بل ویډیو هم په پاک او مهربانه رب سپارم.